بسم الله الرحمن الرحیم د لسم ټولګي د ریاضي مضمون شپږ دېرشم درس د ترکیبي ویش په اړه دی یا سنتیتیک ډیویژن. دا چې ترکیبي ویش څه شی دی، څه ډول یې ترسره کولی شو او د کومو مقاصدو لپاره یې ترسره کوو، ورڅخه ګټه اخلو. دا به په ننني درس کې زده کړو. دغه پوښتنې ته متوجه شئ. په دغه پوښتنه کې یوه مفکوره زموږ ذهن ته راځي د ترکیبي ویش په اړه. دا ویي آیا د ویش د عملیې له سرته رسولو پرته د ویش حاصل او باقی پیدا کولی شئ. که چیرې پولینوم دغه وي، پی ایکس مساوي کېږي 2x مثبت 3x مکعب منفي x مربع منفي 15 او مقسوم علیه x منفي 2 وي. مقسوم دغه پولینوم وي د پی ایکس او مقسوم علیه x منفي 2 وي. تاسو د ویش حاصل او باقی پیدا کولی شئ. یعنې دا موږ ته دا نظریه راکوي چې د ویش ترکیبي ویش موږ د څه شي لپاره استعمالوو؟ د ویش د حاصل د پیدا کولو او د باقی د پیدا کولو لپاره، باقی موندل پیدا کولو لپاره، کله چې یو پولینوم په یو بل پولینوم باندې وویشل شي. بې د دې نه چې موږ وویشو، موږ یې د ترکیبي ویش په مرسته د ویش حاصل او باقی پیدا کولی شو. مثالونو ته متوجه شئ، تاسو به په ډېره اسانۍ سره زده کړئ. وګورئ، د پی ایکس پولینوم په ایکس منفي ا د ویشلو لپاره ترکیبي ویش لنډه طریقه ده. په لنډه طریقه یې ویشو. بې د دې نه چې دغه د پولینومونو د ویش یا تقسیم کومه عمومي طریقه چې موږ ویلې وه په لومړنیو درسونو کې شته، په لومړنیو ویډیوګانو کې که چېرې مو ویره شوي وي نو هغه ته مراجعه وکړئ او یو تکرار به شي درته. بې د دې نه چې هغه اوږده عملیه موږ ترسره کړو د ترکیبي ویش په مرسته، په ډېره اسانۍ سره په ډېره لنډه طریقه موږ کولی شو چې د ویش حاصل او باقیمانده په لاس راوړو. خو په عموم کې په عمومي ډول ترکیبي ویش چې دی موږ د دریو هدفونو لپاره یې کاروو. اول دا چې موږ کولی شو د ایکس د مختلفو قیمتونو لپاره د پی ایکس قیمتونه پیدا کړو. مثلا موږ ته به ویلي وو چې که د ایکس قیمت 3 وي، تاسو د پی ایکس به یو پولینوم کړی وو، تاسو د پی ایکس قیمت پیدا کړئ. یعنې پی ایکس به یو پولینوم کړی وو، بیا موږ ته ویلي وو چې پی یې 3 پیدا کړئ. د دغه مقصد لپاره هم موږ ترکیبي ویش کارولی شو. دوهم مقصد دا چې د پی ایکس مساوي کېږي 0 ته. موږ ویلي وو چې کله یو پولینوم مساوي 0 ته کړو، هغه پولینومي معادله ده. نو دغه پی ایکس مساوي کېږي 0 ته د دغه معادلې د ناطق جذر د پیدا کولو لپاره. ناطق جذر یعنې داسې یو جذر چې هغه موږ کې وضع کړو، دغه پولینومي معادله چې د دواړو طرفونه یې سره یو شانته شي. نو د دغه یوې پولینومي معادلې د جذر د پیدا کولو لپاره هم موږ د ترکیبي ویش څخه ګټه اخیستلی شو. او دریمه استفاده یا ګټه اخیستنه د ترکیبي ویش چې دغه د الجبري افادو د تجزیې لپاره، موږ د تجزیې لپاره هم کارولی شو. لومړی مثال ته متوجه شوي، که چیرې پی ایکس مساوي کېږي 4x/4 مثبت 12x مکعب منفي 14x مربع منفي 33x مثبت 18 پولینوم پر x مثبت 4 باندې وویشو، د ویش د عملیې د سرته رسولو پرته، هغه اوږده د ویش عملیه چې وه عمومي عملیه، وي د هغه د پرته د ترکیبي ویش یا تقسیم په مرسته تاسو څه پیدا کړئ؟ د ویش حاصل پیدا کړئ او باقی مانده پیدا کړئ. دغه دوه شیان پیدا کړئ، خو د ویش عملیه سرته مه رسوئ، بلکې په دغه لنډه طریقه چې د ترکیبي ویش په نامه یادیږي د دغه په وسیله پیدا کړئ. څنګه یې پیدا کولی شو؟ ګورئ، د ترکیبي ویش څنګه اجرا کېږي. دغه پولینوم چې موږ ته راکړی چې دغه تقسیمیږي، دا د مقسوم په نامه یادیږي. مقسوم یعنې هغه پولینوم چې تقسیمیږي، هغه عدد چې تقسیمیږي. او دغه x مثبت 4 دا د مقسوم علیه په نامه یادیږي، یعنې هغه چې یو بل پولینوم په باندې تقسیمیږي. یعنې تاسو متوجه شئ دغه د تقسیم علامه ده، دغلته چې څه وي، که عدد وي که پولینوم وي، هر څه چې وي، او دلته چې څه وي، دغه د مقسوم په نامه یادیږي، یعنې تقسیم کیدونکی. او دغه د مقسوم علیه په نامه یادیږي، یعنې په ده باندې چې بل پولینوم یا عدد تقسیمیږي. او دغلته چې څه په لاس راځي، هغه د تقسیم حاصل یا د خارج قسمت په نامه یادیږي. نو موږ څه کوو دلته؟ د مقسوم پولینوم چې دغه پولینوم دی، د دغه ضریبونه راخلو. خو لومړی مخکې د دې نه چې ضریبونه یې راواخلو، دوه کارونه باید وکړو. اول دا چې پولینوم باید مکمل کړو. موږ په لومړنیو درسونو کې د لسم ټولګي د ریاضي مضمون په لومړنیو درسونو کې موږ لوستي وو چې ناقص پولینوم سره کم پولینوم دی، مکمل پولینوم سره کم پولینوم دی، او څنګه کولی شو چې ناقص پولینوم په مکمل پولینوم باندې بدل کړو. نو دغه پولینوم که ناقص و اول به مکمل کړو. په دومه مرحله کې دا باید وکړو چې په نزولي ډول یې ترتیب کړو. موږ د پولینومونو ترتیب په لومړنیو درسونو کې لوستی وو، که چیرې مو هېر شوی وي مراجعه وکړئ در په یاد به شي چې پولینوم موږ په دوه ډوله ترتیبولی شو، یو په نزولي ډول یعنې له لوړ توان څخه تر ثابت عدده پورې، او بل په صعودي ډول
چې له ثابت عدد څخه تر لوړ توانه پورې وه. نو دلته موږ اول باید پولینوم مکمل کو، دوم په نزولي ډول یې ترتیب کو، یعنې له لوړ توان څخه تر ثابت عدد پورې. دلته وګورئ اول د پولینوم ګورو چې ناقص دی که مکمل. x باندې 4 x باندې 3 x مربع x ثابت عدد مکمل دی. ټول حدونه د متحول هغه ټول توانونه موجود دي. x باندې 4 پسې x باندې 3 پسې x باندې 2 پسې x باندې 1 او پسې x باندې 0 یا ثابت عدد. نو مکمل دی. دومه مرحله ده چې آیا ترتیب دی په نزولي ډول که نه. وګورئ تر ټولو لوړ توان x باندې 4 ورپسې x باندې 3 ورپسې x باندې 2 ورپسې x باندې 1 او ورپسې ثابت عدد. نو په نزولي ډول تیار ترتیب هم دی. چې دغه دوه شرطونه پوره شول پس دو راځو ترکیبي ویش پیلوو. په ترکیبي ویش کې د هر حد ضریب واخله. مثلا د لومړي حد ضریب څو دی 4 دغه دی 4 واخله. دوهم حد دی مثبت 12 دغه دی مثبت 12. دریم حد دی منفي 14 دغه دی منفي 33 دلته لیکو. مثبت 18 دغه دی مثبت 18. دا ضریبونه راخلو په لومړۍ کرښه کې لیکو. دا مو چې ولیکل په دومه مرحله کې څه کوو د دغه ته لاندې داسې یو خط کش کوو. دا خط مو چې کش کو لومړی ضریب د لاندې راکوزوو دغه دی چې لاندې مراکوز که بیا راخلو په دغه کې ضربوو. دا منفي 4 له کومه شول د منفي 4 هم د دغه مقسوم علیه څخه لاسته راوړل. د مقسوم علیه څخه د x قیمت لاسته راوړو یعنې د خپله x مثبت 4 دلته نه لیکو. صحیح ده لکه څنګه مو چې د دې ځای نه یوازې ضریبونه راواخیستل له دې مقسوم علیه نه هم یوازې د x قیمت رااخلو. نو د x قیمت پیدا کول خو موږ زده دي چې څنګه کوو. x مثبت 4 چې د مقسوم علیه دی مساوي 0 ته کوو 4 د مساواتو ښي طرف ته x مساوي دی منفي 4 ته. دغه منفي 4 دلته په مقسوم علیه کې لیکو. ښه نو دغه منفي 4 چې دلته ولیکل د لومړی حد مو راکوز کړ 4 دغه 4 راخلو په دغه مقسوم علیه کې ضربوو. 4 مثبت 4 ضرب د منفي 4 منفي 14 د دغه دوهم حد ته لاندې لیکو. لومړی حد خپله راکوزوو ضرب د مقسوم علیه کو د دوهم حد ته لاندې حاصل لیکو. منفي 14 مو چې دلته ولیکل اوس دغه که جمع کېږي جمع کوي که تفریق کېږي تفریق کوي. مختلف علامه دي تفریق کېږي له لوی څخه کوچنی تفریق علامه له لوی څخه علامه ده منفي 14 د 14 علامه ده منفي او 14 لوی هم دی ته 12 نه منفي علامه د 14 نه لیکو او مثبت 12 مثبت 14 مختلف علامه دي له 14 څخه چې 12 تفریق 4 یعنې مثبت 12 منفي 14 څو کېږي منفي 4 او اوس څه کوو. اوس دغه منفي 4 چې په لاس راغلی ده بیا په دې کې ضربوو. منفي 4 ضرب د منفي 4 مثبت 14. اوس بیا که جمع کېږي جمع کوئ که تفریق کېږي تفریق کوئ. منفي 14 مثبت 14 مثبت 3 اوس مثبت 3 ضرب د منفي 4 کوو. مثبت 3 ضرب د منفي 4 کېږي منفي 12 دغه دی د بل حد ته لاندې لیکو. دا هم علامه دي جمع کېږي له علامو څخه یوه علامه لیکو. 3 جمع 12 کېږي 45. 45 ضرب د منفي 4 کوو مثبت 180 کېږي. مثبت 180 او مثبت 18 کېږي مثبت 198. دغه د ویش د ترکیبي ویش عملیه ترسره شوه. دغه لومړۍ کرښه وه ورپسې د لومړۍ کرښه د دوهمه کرښه دغه درېیمه کرښه. ښه اوس د دغه درېیمه کرښه چې موږ ته په لاس راغله د دې نه موږ خارج قسمت یا د تقسیم حاصل یا د ویش حاصل او باقي مانده لاسته راوړو. څه ډول لاسته راوړلی شو ښه متوجه اوسئ. دغه په حقیقت کې د خارج قسمت یا د ویش د حاصل ضریبونه دي. صحیح ده دغه 4 لومړني دا ضریبونه دي. موږ یې متحولین خپله ورلیکو. متحولین خپله ورلیکو خو د متحولین د لیکلو په وخت کې دغلته وګورئ د متحول توان دی د لومړي حد x په تاندې 4. موږ دلته لومړي حد ته چې متحول لیکو توان یې یو له دغه څخه کموو. د x په تاندې 4 دی موږ دلته x په تاندې 3 لیکو یعنې داسې لیکو چې 4 x په تاندې 3 منفي 4 x مربع مثبت 3 x منفي 45 دغه دی. دغه څه شو د خارج قسمت یا د تقسیم حاصل شو. دغه دی دلته لیکلی مثبت 4 x مکعب منفي 4 x مربع مثبت 3 x منفي 45. دغه خارج قسمت ته ویش حاصل شو او دغه چې پاتې شو دغه د آخرینیو حدونو حاصل جمع یا حاصل تفریق په لاس راځي دغه یې باقي مانده یا ریمایندر شو چې په آر سره ښودل کېږي یعنې آر یې مساوي شو 198 ته. نو دغه د بې د دې نه چې موږ د ویش عملیه ترسره کړو په یوه لنډه طریقه موږ کولی شو چې خارج قسمت او باقي مانده لاسته راوړو. دلته ګورئ دا په دې معنا چې
پی ایکس مساوي کیږي x مثبت 4 ضرب د 4x مکعب منفي 4x مربع مثبت 3x منفي 45 مثبت 198 جمع 198 یعنی پی ایکس پولینوم په حقیقت کې دلته چې موږ ته راکړه و هغه پولینوم دی دغه پی ایکس پولینوم یعنی دا مساوي دی دغه خارج قسمت چې په لاس راغی دا ضرب دی مقسوم علیه جمع دی باقیمانده چې دا موږ په عددونو کې هم لرو که نه موږ ویلي وو مثلا چې 15 تقسیم د 2 کو نو 2 به ضرب کو 2 ضرب د 2 څلور کېږي یو باقي پاتې شو نو موږ ویلي وو چې د ویش حاصل چې 2 دی ضرب د مقسوم علیه یعنی 2 ضرب د 2 جمع باقیمانده دا مساوي چیش ته دی دا مساوي دغه مقسوم علیه ته دی صحیح ده 2 جمع 2 څلور څلور جمع یو 15 صحیح شو دا مو په تقسیم کې لرل د عددونو په تقسیم کې او د پولینومونو په تقسیم کې هم همدارنګه لرو نو پورتنۍ عملیه په لاندې پړاوونو کې ښودل شوې دلته تقریبا په 9 پړاوونو کې تشریح کړې ده دغه ټوله عملیه خو ما په ډېر لنډه توګه تاسو ته تشریح کړې ده چې زده کړې به مو وي راځو ورپسې مثال ته دلته وګورئ د ویش عملیې د سرته رسولو په مرسته پورتنۍ پوښتنې د ویش حاصل او باقیمانده پیدا کوي دلته خو موږ د ترکیبي ویش په مرسته پیدا کړ حاصل او د ویش حاصل او همدارنګه باقیمانده وي تاسو هغه اوږده عملیه ترسره کړئ صحیح ده یعنې دغه راواخلئ دا پولینوم راواخلئ په دغه پولینوم باندې وویشئ چې دغه د ویش عملیې چې څنګه ترسره کیږي دا موږ په لومړنیو درسونو کې تشریح کړي وو نو تاسو کولی شئ چې هغه ته مراجعه وکړئ او درته تکرار به هم شي او دغه پوښتنه تاسو خپله هم حل کوئ یعنې دغه پولینوم راواخلئ په دغه باندې وویشئ وګورئ چې رښتیا هم خارج قسمت همدا په لاس راځي او باقیمانده همدا په لاس راځي او که نه راځي نو مطمئنا چې همدغه به په لاس راځي دویم مثال ته وګورئ د ترکیبي ویش او د ویش د عملیې د سرته رسولو پرته څه پیدا کوئ تاسو د ویش حاصل او باقیمانده پیدا کوئ نو هماغه طریقه ده بیا هم دغه مقسوم دی او دغه مقسوم علیه دی د مقسوم ضریبونه مو رااخیستل نه خو مخکې د دې نه چې د مقسوم ضریبونه راواخلو موږ دوه شرطونه باید پوره کړو اول دا چې پولینوم که ناقص وي مکمل یې کړو دویم دا چې په نزولي ډول یې ترتیب کړو دا وګورئ 4x پتوندې 4 منفي 5x مربع x مکعب نشته نو چې x مکعب نشته د پولینوم څنګه دی د پولینوم ناقص دی چې ناقص دی اول باید مکمل شي څنګه یې مکمل کوو په لومړنۍ درسونو کې مو لوستي وو چې 4x پتوندې 4 خپله جمع هغه کوم حد چې نشته صفر ورسره ضربوو یعنی صفر ضرب د x مکعب بیا منفي 5x مربع خپله مثبت 2x هم خپله منفي ثابت عدد چې 3 دی هم خپله نو دا د پولینوم یې مکمل کو اوس یې ضریبونه رااخلم لومړی ضریب 4 دغه دی دوهم ضریب 0 دغه دی منفي 15 دغه دی منفي 15 مثبت 2 مثبت 2 منفي 3 او منفي 3 ضریبونه مې راواخیستل چې ضریبونه مې راواخیستل د دغه مقسوم علیه نه د x قیمت پیدا کوو x منفي 2 مساوي دی x منفي 2 مساوي دی 0 ته x مساوي شي 2 د مساوات ښي طرف ته اړم منفي 2 چې مساوات ښي طرف ته وړو مثبت 2 کېږي د x قیمت په لاس راغی مثبت 2 د مثبت 2 د مقسوم علیه په ځای لیکو اوس همغه عملیه چې په لومړي پوښتنه کې مو ترسره کړم هغه ترسره کوو لومړی حد خپله راکوزوو 4 دغه لومړی حد مو چې راکوز کړ په د مقسوم علیه کې ضربوو 4 ضرب د 2 8 0 جمع 8 کېږي 8 دغه 8 اوس بیا په مقسوم علیه کې ضربوو 8 ضرب د 2 14 دغه د بل حد ته لاندې لیکو منفي 15 مثبت 14 مثبت 11 مثبت 11 بیا په 2 کې ضربوو مثبت 22 2 او 22 څو کېږي مثبت 24 مثبت 24 بیا ضرب د 2 مثبت 8 منفي 3 او مثبت 8 مثبت 15 نو اوس دغه د دې څخه د ویش حاصل او باقیمانده ترلاسه کولی شو څنګه موږ ویلي وو چې دغه چې په لاس راغله دا په حقیقت کې د خارجي قسمت یا د ویش د حاصل ضریبونه دي موږ متحولین ور اضافه کوو متحولین چې ور اضافه کول د دغه په مرسته مو اضافه کول خو دغه لومړی توان چې دی دا مو یو کم ونیوه یعنې دلته موږ لیکو چې 4 هلته 4x پتوندې 4 دی موږ لیکو 4x پتوندې 3 یو کم نیسو دا چې ولې یو کم نیسو نو کله چې موږ د ویش عملیه د پولینومونو ترسره کړله موږ ته په هغه کې دا معلوم شول چې مثلا که موږ ته چېرته داسې وي چې که وي 4x مربع مثبت 2 دا تقسیم دی څو وي مثلا دا تقسیم وي د x نو موږ دلته څو ضربول
د خارج قسمت په ځای کې موږ دلته 4 x ضربول. ولې مو 4 x ضربوه؟ د دغه نه مو 1 تومن کم نیوه تر څو په دې کې ضرب کړو، موږ ته دغه په لاس راکړه. نو دغه په د خاطرې توان یو عدد کم نیسو. نو لیکو چې 4 دلته x باندې 4 دی، موږ x باندې 3 لیکو. مثبت د دې مثبت 8 مثبت 8 x مربع مثبت 11 x مثبت 24 دغه دی. دا د ویش حاصل شو او دغه باقی مانده شو، یعنی r یا باقی مانده څه شو؟ 45. یعنی که چیرې موږ دغه پولینوم راواخلو په دغه پولینوم باندې وویشو، د ویش حاصل به یې دا وي، باقی مانده به یې دا وي. دا د ترکیبي ویش په مرسته موږ کولی شو چې په دغسې لنډه طریقه د ویش د عملیې څه شی پیدا کړو؟ خارج قسمت و باقی مانده یې. دلته بیا د ویش عملیه هم ترسره کړې، دغه پولینومونه یې رااخیستي، دغه پولینوم رااخیستی دی، په دغه باندې یې ویشلی. د ویش د عملیې په عمومي طریقه، دغه عمومي طریقه چې موږ په لومړني درس کې لوستلې وه، نو بیا هم همغه حاصل په لاس راغلی او همغه 45 باقی مانده. دریم مثال وګورئ. وی x باندې 15 منفي x مکعب مثبت 28 x مربع منفي 28 تقسیم د x مثبت 3. وی د ترکیبي ویش په مرسته یې تاسو باقی مانده او حاصل پیدا کړئ. نو اول 2 شرطونه باید د په مقسوم کې تطبیق شي. یو دا چې مکمل وي، دوم دا چې په نزولي ډول ترتیب شي. وګورئ چې مکمل دی که نه. x باندې 15 x باندې 4 باید وای، د x باندې 3 دي او دلته x باندې 4 بیا شته هم نه، ناقص دی. چې ناقص دی ولې باید مکمل کړو؟ یعنې x باندې 15 مثبت 0 ضرب د x باندې 4 بیا منفي x مکعب مثبت 28 x مربع همداسې منفي 28 چې دغه دلته مکمل کړی. صحیح ده؟ x باندې 4 نشته، دغه دی داسې لیکلی دی مکمل کړی دی، او x هم نشته، دغه دی 0 ضرب د x لیکلی چې دا د ناقص پولینوم د تبدیلولو طریقه په مکمل پولینوم باندې ده چې موږ په لومړنیو درسو کې تشریح کړې وه. نو کله مو چې مکمل کړ بیا په نزولي ډول ترتیبوو، چې په نزولي ډول مو ترتیب هم کړ، وروسته یې ضریبونه رااخلو. ضریبونه مې راواخیستل، یو ضریب یو دی که نه، دلته ګورئ د 5 x باندې 15 ضریب څو دی؟ یو دی. موږ ویلي وو هر حد چې ضریب نه لري ضریب یې نه وي لیکل شوی، هغه ضریب یو دی. ضریب یعنې هغه عدد چې ورسره ضرب شوی وي. صحیح ده؟ یعنې د x په باندې 15 په حقیقت کې یو ضرب شوی دی، چې یو ضرب د x باندې 15 کو بیرته x باندې 15 کېږي. نو دغه د لومړي حد ضریب دی یو، دویم حد ضریب دی 0 چې لیکلی دی 0 سه علامه منفي نه ده لیکلې. ولې؟ ځکه 0 مثبت و منفي نه لري. همداسې منفي یو دغه دی لیکلی دی مثبت 28 مثبت 0 منفي 28 دغه دی ټول په لومړۍ کرښه کې لیکلي. بیا دلته یو خط کش کوو، خط بر لومړی حد راکوزوو یو، ضرب دی منفي 3 کو منفي 3 کېږي دغه دی، بیا مثبت 0 و منفي 3 کېږي منفي 3، بیا د منفي 3 کې ضربو او په هماغه توګه چې په نورو پوښتنو کې مې تشریح کړه درته عملیې ته ادامه ورکوو. وروسته د هغې نه موږ ته څه په لاس راځي؟ خارج قسمت او باقی مانده. باقی مانده منفي یو دی، خارج قسمت دغه دی، خو فقط دلته x باندې 15 دی، موږ دلته ضریبونه متولین چې اضافه کوو د x باندې 4 لیکو. منفي 3x مکعب مثبت 8x مربع مثبت 3x منفي 9. صحیح ده؟ دغه دی دلته لیکلی او باقی مانده هم منفي یو دی. څلورم مثال ته متوجه شئ. دلته هم یو مقسوم را کړی، بلې مقسوم علیه را کړی وي. تاسو د ویش د عملیې خارج قسمت او باقي یا پاتې پیدا کړئ د ترکیبي ویش په مرسته. څنګه یې پیدا کوو؟ لومړی له دې ځایه څه شی پیدا کوو؟ د ټي قیمت. متحول کیدای شي x وي، ټي وي، هر شی کیدای شي. د انګلیسي له حروفو څخه هر حرف د متحول په توګه استعمالېدلی شي، خو زیاتره x او y او z استعمالیږي. دلته ټي هم استعمال شوی. نو اول د ټي قیمت پیدا کوو. د ټي قیمت څنګه پیدا کوو؟ 2t منفي 3 مساوي 0 ته کوو. 3 د مساوات ښي طرف ته اړوو، 2t مساوي کېږي مثبت 3 ته. اطراف تقسیم په 2 باندې کوو، 2 له 2 سره خلاصېږي، ټي مساوي ده څو ته؟ 3 پر 2 ته. دا دې دلته هم پیدا کړې 3 پر 2.
دا 3 پر 2 راخلو، دلته د مقسوم علیه په ځای لیکو. او دغه موږ ویلي وو چې لومړی مکمل کوو، بیا یې په نزولي ډول ترتیبوو، وروسته یې ضریبونه راخلو. نو مکمل خو دی ټي په توندې 3، ټي په توندې 2، ټي په توندې 1 او ثابت عدد، او په نزولي ډول ترتیب هم تیار دی. نو ضریبونه مې راواخیستل، هماغسې عملیه پرې ترسره کوو. دغه چې دی خارجي قسمت دی او دغه یې باقي مانده دی. خو دلته یو څه کړي دي، ګورئ وي 2 ټي مربع منفي 4 ټي منفي 8 دا د ویش حاصل نه دی، صحیح ده، بلکې د ویش حاصل دی ټي مربع منفي 2 ټي منفي 4. دا یې هم حاصل دی، خو فقط یې ساده کړی. څه ډول یې ساده کړی؟ ګورئ دلته چې موږ د ویش حاصل په لاس راشي، د دغه ځای نه څه شی دی 2 ټي مربع، ځکه دلته ټي مکعب وه، صحیح ده، د دې نه یو تاوان ټیټ ورکوو، 2 ټي مربع منفي 4 ټي منفي 8 دغه خارجي قسمت شو. نو موږ په حقیقت کې داسې ویلی شو چې دغه مساوي دی دا ضرب د دغه خارجي قسمت، همداسې ویلی شو که نه؟ نو زه هم داسې لیکم، د پولینوم چې ټي 2 ټي مکعب دغه منفي چې مقسوم دی په حقیقت کې 9 ټي مربع منفي 2 ټي مثبت 14 مساوي دی څه شته؟ مساوي دی دغه 2 ټي منفي 3 2 ټي منفي 3 ضرب دی څه شی؟ ضرب دی دغه حاصل 2 ټي مربع منفي 4 ټي او منفي 8 له دغه سره مساوي دی. نو له دې سره چې مساوي دی، اوس د دې لپاره چې زه ساده کړم، اطراف په 2 باندې تقسیمه، دواړه طرفونه په 2 باندې تقسیم، چې دواړه طرفونه په 2 باندې تقسیم کړم، دا 2 له 2 سره اختصاریږي. او همدارنګه په دغه دواړو حدو کې چې یو دا دی بل دا، یو وی باید په دې باندې تقسیم شي، دواړه نه پې تقسیمیږي، دا په ضرب کې دی او په جمع کې بیا دواړه پې تقسیمیږي. نو دلته وګورئ د دغه حدونو ترمنځ جمع او تفریق دی، د منفي او مثبت علامې دي، دا 3 واړه حدونه په دغه باندې جدا جدا تقسیمیږي. موږ د تقسیم په ویش کې د پولینوم ویش په مونوم باندې په هغه کې مو لوستلي وو. نو 2 ټي مربع ځان ته پې تقسیمم شي به ټي مربع منفي علامه خپله 4 تقسیم د 2 کېږي 2 ټي مربع منفي 4. دغه حاصل په لاس راغلی دی چې دلته هم دغه حاصل دی ټي مربع منفي 2 ټي منفي 4. او په 5م مثال هم عین شی دی، دغه مقسوم او دغه مقسوم علیه تقسیم کړی دی 455 حاصل او دغه خارجي قسمت. په فعالیت کې هم عین پوښتنه ده، او دغه په شین رنګ چې کوم خط لیکلی دی دغه هم د دغه درس خلاصه ده. د نن درس همدومره و، هیله ده چې ګټور تمام شي. تر بل درسه مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.